والا ولې څه خفه یې ولا ښځه مې مریضه ده دومره علاجونه مې پرې وکړل هېڅ نه ښه کېږي بلا ولې نه کېده څومره پیسې چې دې په ډاکټرانو ورکړو په دې باندې بل واده کېږي ملا دې ماته شوه کمعقل سړی سي ډاکټرانو ته وړي بل واده وکړه ښځه مې مریضه ده پرین سخته ښه خبره ده ورته ډېره ښه خبره ده که ډېر هوښیار نه یې دا څه شي خورې ولا کرت خورم وروره کله کله په نظر مې نه کي چې اوس سړی درجګ شي که نه دی ما بوټونه یې نه ده چې دا دې سټ ته ونیسم که نه وی ویم بیا به خلک وایي چې وی وایي سړی ولې دا ښځه چې کومه ده که نه هغه ولې انسان نه ده څومره پیسې پې ولګولې تا پې څومره پیسې ولګولې 15 لکه 15 لکه 15 لکه ښه نور یې 15 لکه 15 لکه 10 لکه روپۍ په 10 روپۍ کوي داسې ښځه کېږي چې ته یې آفرین نه اپه ته خسې پرېږدي ښه که دا چېرته دی مریض وای دی دی به بیا څنګه دا به د غسې پرېښوده علاج به دې نه پې کوو بس ته د پر ښه نه ګوره خلک پر نه کوي هغه مریضه دی که منې باید علاج وسي د کلي ډاکټر ته وړه 50 روپۍ پې لګوه پوه شوې هېڅ ته بله ښځه ځان ته وکړه مړه وروره د بله ښځه داسې ګوره موږ د بلې ښځې مخالفت نه ته کوو چې بله ښځه دې نه کوي خو دا دې خو دې منې خو دې مې علاج نه پرېږدي ګوره اول زه ګوره شکر یا واده مې سته پوه شوې خدای وس راکړه بل هم کوم بل دې مو کوي خو تاسې خو به نه یې چې هغه یوه ښځه ته دغسې به پرېږدې دا ظلم ده دا قسم ده ظلم ده داسې څوک نه کوي او سړی دې اوس راونیسي که نه او د ویښتو کې دې څو لغتې دې ووایم که نه او بیا به خلک وایي چې سړی وایي ډېر هوښیار یې نام خدای هلکه خبره دې ډېره غلطه ده د خبره صحیح ده ښځه انسان ده څنګه دې سړي منې علاج کوي هغسې باید ښځه منې هم علاج وسي څومره خوند راکوي دې خو ستویات وعلیکم سلام ولې داسې خفه یې ولې که دې خو ته راسره ولا وروره بېروزګاره یم دفتر په دفتر وګرځېدم دوکان په دوکان وګرځېدم څوک راته کار نه راکوي او مکتب ته هم لاړم فارغه شوې یم نور هر چیز کې ډېر تکړه یم خو انګلیسي مې ورموډه نه ده دغه کې د هېڅ شی هم نه یم اوس انګلیسي ته په داسې سوي ده چې وروره ډریور ته هم پکار ده کلینډر ته هم پکار ده امي ته هم پکار ده غټ ته هم پکار ده واړه ته هم پکار ده باید زده یې کړي او بیا نن سبا وخت کې خو مسلم داسې اسانه کړې ده که نه لکه اوبه چې شي مسلم وروره په دغې خو مې لږ پوه که ولې ما مخکې ویډیو کې یادونه نه وه کړې مسلم د انګریزي ژبې انسټیټیوټ دا خو یو برانډ ده په افغانستان کې 10 څانګې لري په هر چېرته دي او دې خو انګلیسي ډېره اسانه کړې ده دا څه به ډېرې اسانه کړې ده باید دې کې زده کړې وکړئ انګلیش به دې ستې زده سي او چې سرې سترګې ګرځه مزې کوه ورځم بې ورځي بالکل کې ورځه ستا اجازه ده اوس ورشئ اوس څه کې ګیس ته به ورشي پوه شو ګیس ته به ورشي داخله کې وکړئ پیسې له ستړې مه شي ولې داسې خفه یې وایه لکه ته هم خفه یې ودرېږه چې ته ودرېږه ولې خفه یې مازغه مې خراب دی ډېر به راته نه غږېږي ولې خدای دې خیر راپېښوي خدای دې خیر راپېښوي ولې څه شي سوي دي واده کړه ولې ته نه یې خبر نه زه خو نه یم خبر دا مې درېیمه پیره ده سیلور مې پیدا کېږي زوی مې نه پیدا کېږي نو په دې کې چې خفګان څه شي شته ودې خدای مسلمانه لور خو د خدای رحمت ده دا کې نه ده بېشکه بلکل چې په کوم کور کې به لور پیدا شي څلوېښت ورځې پرې رحمت مني پرې رحمتونه پرې راورېږي دا باید داسې څوک ونه کړي چې په د لور او د زوی پارکونه کې ته څه ساده سړی خدای چې دا داسې کې یوه خبره اجمله ما اورېدلې وه که نه ما په فیسبوک کې چیش کې لیدلې وه یو سړي وایي 3 پیرې لور پیدا شوی ویلې چې دا پیرې مې زوی پیدا نه سي لور مې پیدا سي پښې او لاسونه به کې پرېږدو پوه شوې وایي بیا چې زوی پیدا سي پښې او لاسونه یې نه وایي یا الله وروره د لور او د زوی پارک باید ونه سي خدای به تا ته په دې کې به دې خیري خدای به زوی هم درکړي د لور غوندې نعمت او رحمت ده او باید په دې باندې څوک خفګان ښکاره نه کړي او بل څوک پارک کې ونه کړي بېشکه بلکل اجمله نن سبا خلک لیدلي دي بلکل نن سبا خلک لیدلي پارک یې ډېر د لور او د زوی پارک یې ډېر که نه دا باید ونه سي د لور او د زوی پارک باید ونه سي پوه شې دواړه انسانان دي دواړه ښه خبر مې وکړه که ومې نه کړه ډېره ښایسته او ډېره خوږه خبره ښه خبر مې وکړه که ومې نه کړه ښه خبر دې وکړه زه خو هر وخت ښې خبرې کوم که نه خو چې څوک عمل پرې وکړي هغه د که راځي ما سره چای څښي پوه شوې سره دې ګوړې به د منې وچکړي نه زه چای نه څښو زه لاړ شه تا خو هر وخت ریشخانه چوړو کړي تا کله په موږ باندې چای څښلی زه لاړ شه لاړ شه پوه شوې پارک مه کوه ښه پارک مه کوه راځه خدای په امان دي دې سړي خو ستې نه کېږي وسړې
خدای په امان دې ژوند زه به دې سره لاړ شم چې به اوس کومه زه تا خو اوس مر وخت په موږ چې تاسې صحیح نه وسړی نو ما ولې واجبې زه ورته خپل زه هم چې کوم راځه